السلام علیکم محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو د استغفار استغفر الله د دې یو ډیره بهترینه او مجربه طاقتوره وظیفه د تاسو سره شریک کوم چې په زندگی کې هر مشکل سره مخ یاست، الله تعالی مو ورڅخه خلاصوي او تاسو د ژوند د هر هغه جائز حاجت، هغه جائز مراد الله تعالی در پر کوي، خاص کر د دې استغفار په برکت سره. دا یو ډیره نهایت اسانه وظیفه ده، هر څوک یې کولای شي، که نارینه وي که زنانه وي. د دې ټولو اجازت ده د استغفار د دې وظیفه کول. دا یو ډیره بهترینه، ناشنا او طاقتوره وظیفه ده. د وخت د بزرګانو ښودل سوې مجربه وظیفه ده، ځکه چې ډیرو بزرګانو د دغې وظیفې اذکار کړي، په زندگی کې هغه مشکلات له مابین څخه تللي. او زما او ستا غوندې خلک چې به کله په زندگی کې له مشکلاتو سره مخ سولو، د وخت هغه بزرګانو ته به ورتلل او بیا به د ژوند په تړاو باندې دا پوښتنه جن کړله چې د رزق له تنګۍ سره مخ یم، د اولاد له نافرمانۍ سره مخ یم، د کوروالا له جګړو سره مخ یم، د کور له بې اتفاقي بې اتحادي سره مخ یم، له ناجوړي بیماریو څخه سره مخ یم. دغه حالات چې به ورته بیان کو، نو دی به د دوی په جواب کې ورته ویل چې دغه د استغفار وظیفه به ورښودل. هغه چې به بیا هغو خلکو وکړه، الله تعالی به په زندگی کې یو بل قسم ته خوشحالي راوستل، په ژوند کې به الله تعالی دوی ته بل قسم ته ترقي ور نصیب کړه. ځکه چې هغه خلک تر موږ او تاسو چې مخکې وو، د هغو حاجات تر موږ او تاسې پر هغو باندې تکالیف تر موږ او تاسو ډیر راتلل. د پخواني خلکو تکالیف پر دې اوس خلکو د زرمې حصې هم نه دي ور باندې راغلي. پر پخواني خلکو باندې زیات تکالیف راتل، پر دې خلکو د هغو نیمۍ هم نه دي راغلي. ځکه چې الله ته چې څومره انسان نږدې وي، د الله چې څومره انسان خوښ وي، الله تعالی جل جلاله هغه انسان په خپل امتحان کې راګیر کوي. دا په دې معنا باندې چې دا ازموي چې تو درې دی د خوشحالي او د غم تاب لري کې نه لري. دی د دغه چې ما پر د باندې کم امتحان راوستی دی، په دې کې کامیابه کیږي که نه. ځکه چې په پښتنو کې متل د وایي ګټه د بلا اخواته ده. دغه د بلا چې کم تکلیف ده، دا خو نو بلا نه، بلکې هغه محنت ده له بلا څخه. ته به محنت کوي، پر ځان به تکلیفونه، پر ځان به کړاوونه، پر ځان به سختي، پر ځان به هر څه تیروي، بیا ته د ګټې ځای ته رسېدلی شي، بیا ته کامیابه کېدلی شي د کامیابي. ځکه چې داسې له خوب څخه چښل، له خوب څخه خوړل، دا موږ تر اوسه نه دي لیدلي په دې اوسه زمانه کې او نه شته. خو الا ماشاءالله داسې خلک اوس هم ستاسې له خوبه یې خوري، له خوبه یې چښي. هغه بزرګان دي، هغه اولیاء کرام دي. خو له موږ او تاسو سره په دغه دنیا کې ژوند کوي، له موږ او تاسو څخه ورک دي. موږ او تاسو چې بار بار پر هغو خلکو باندې زغلو، پلانکی کار مې را حل که، پلانکی مشکل ده، پلانکی مشکل ده. کاش موږ او تاسو د دغو بزرګانو په قدر پوهېدلو، نو به موږ هغو ته ورغلو چې صاحبه له داسې مشکل سره مخ یم، ته د الله ډیر نازولی سړی، پر الله باندې ګران یې. مثلا بلا مثال ته فرض کړئ څوک چې چاته سفارش کوي او غټ سړی ته هغه ته لار نه لري، نو خو کوشش به کوي، یو دی سړی به د ځان ملګری کوي چې هغه د هغه سړي خبر مني، سفارش به کوي. نو ته چې خپل ځان کې هېڅ نه لرې، نو ته به کوشش کوي دی بزرګ سړی، ښه سړی چې د الله دوست شي، د الله خوښ وي، هغه به پیدا کوي، له هغه څخه به څه غواړي او هغه چې الله تعالی لاس پورته کړي، الله تعالی د هغه لاس نه ردوي. هغه چې ستا په حق کې څه ووایي، تا ته کومه وظیفه درکړي او ستا یقین عقیده وي هغه وکړي، هغه الله تعالی بیا نه ردوي. امام حسن بصري صاحب ته یو سړی راغی، صاحبه د رزق له تنګۍ سره مخ یم. بل ورته راغی، صاحبه بارانونه نه کېږي، وچکالي دی. دغسې نورو ته راتللو، ده په جواب کې ورته ویل چې استغفار وظیفه به یې ورکوله. بله وخت کې به هغه خلک راتللو، ډېر خوشحاله به ول، هغه مشکلات، هغه حاجات به یې ټول حل سوي ول.
ګوري حسن بصري صاحب له خولې څخه لفظ وتل وی چاته ورکول او بیا به دغه پر عقیده او هغه به وای بیا به د مشکل نه حل کړي دا خو به لري خبره ځکه چې هغه پر الله باندې ډیر ګران وو هغه د الله دوستانو خو په دغه زمانه کې هم ست داسې دوستان د الله تعالی پر الله باندې به انتها زیات دي خو موږ تاسو لغو څخه لري څخلو نه را معلوم دي نه ورغلي نو محترمینو عرض می داو کوشش می داو دا بهترینه وظیفه درکوم په دې باندې عمل وکي دا یو ډیره مجرب عمل ده ان شاء الله په زندگی کې تاسو کوم مشکل به فضل دی الله سره هر مشکل کو شاخو الله ده د زموږ عقیده ده زموږ یقین ده خو ثواب غواړي ثواب د اذکار دي دا زه تاسو ته درکوم په دې باندې عمل وکي الله تعالی به له سخت مشکل څخه خلاص کی نو عرض می داو چې مثلا مهنت غواړي تکلیف غواړي او تاسو به پر ځان باندې دا تیروي چې په کې صبر وکي په مهنت کې به الله تعالی په امتحان کې به کامیاب کی او دا سم کوي چې دا وظیفه دی وکه مثلا ساکار سره حل نسو پرېږدي ګوري یو ډاکټر ته سړی ورشي دوا وخوري یو ورځ مثلا کار یې نشي سره حل داسې نشي کوي هغه دوا بالا وغورځوي څه زمانه یې خوري او که انسان عقیده مضبوط وي پر دې وظیفه باندې الله تعالی به هغه وظیفه هغه کم حاجت مشکل څه هغه به حل کوي دا وظیفه زه درخوایم دوستانو بهترینه وظیفه ده کوي ان شاء الله الله تعالی جل جلاله به د مشکلات ټول حل کی او پر روان وخت کې به ان شاء الله له مشکلات سره نسمخ الله تعالی به تل کامیاب او سرلوړی ساتي کچيري دغه وظیفه بل د دې وظیفه برکت سره ګوري دوستانو انسان ګناهونه الله تعالی ټول معافوي کله چې انسان دغه وظیفه ډیره کوي د انسان ګناهونه خو الله تعالی جل جلاله معافوي کله چې د انسان ګناهونه معاف سو او د زړه صفا سو بیا هغه انسان الله ته نږدې شي نو کم کس الله ته نږدې شي بیا سهاره وظیفه دی چې صرف الله تعالی سپورت کې الله تعالی لاس خالی نه را ردوي ځکه چې د الله تعالی نږدې د الله تعالی دوست د الله تعالی پر دوستانو که څومره تکالیف راځي دغه سی بیا دعاګانې هم زر قبلی محترمین راځي هغه وظیفه درخوایم اسانه وظیفه ارڅو کې کولای شي په اوداسي هم کولای شي بغیر اوداسي هم کولای شي دا داسې وظیفه دوستانو چې په ورځ کې به تقریبا 1500 واره وایي څنګه استغفر الله د ګورې ما دوه واره ویل استغفر الله دا یو ورس ګور دا رنګ به یو 1500 واره وایي په ورځ کې په ورځ کې نو بالا تاسو خپل مرزه د سحر وخت فارغ واست د سحر للمنځ د ماشپین للمنځ د مازګر للمنځ د ماخستن للمنځ د ماکان للمنځ په دغه وخت کې سحر وخت تاسو وایس لدل منځ ورسته کله المنځ ورسته نوی وخت سره مثلا بیا په د ورځ کې هر وخت ویل شي هغه فارغ وخت ځان ته پیدا کی سي 1500 واره مپرکای الله تعالی تعالی سپورت کوي دعا وکي سي پزړه کې مو ار حاجت په زندگی کې مو هر مشکلو هغه تاسو خپل خدای سره خبر یاست تاسو الله تعالی سره خبر یاست هغه مشکل هغه دعا په دی خپل لاس باندې لاس پورته کله تعالی ته وکړه الله تعالی جل جلاله به هغه مشکل در حل پرېږده ما مسلسل کوه تر پورې کوه چې سود د مشکل حل سوی نه او الله تعالی جل جلاله د مشکل در حل کوي د په یقین په مکمل عقیده په مضبوط یقین سره وکړه تعالی جل جلاله دی بیا نه ناکام کوي بیا د هغه حاجت در پر کوي هغه حاجت کستا سو پزلی کې هر حاجت یو خو یو پر ګناه باندې ګوري دا بار زه درته وایم چې توس الله تعالی څخه دغه دعا کوي چې الله ما ته پر غلا باندې وسو توفیق راک دا نکي ما ته پر زنا باندې وسو توفیق راک ما ته پر ګناه باندې وسو توفیق راک نه دانه جائز حاجت مثلا پیسې نه لري مسکین غریب الله تعالی لاس پورې کې سي الله حلال رزق راکړي حلال مال راکړي حلال دنیا راکړي او رشتہ دې نه کړي بغیر نکاح یا الله حلال نکاح را نصیب کې الته چیرې سي د ما زړه الته لګیدل په هغه ځای کې کم ځای کې زما د زړه محبوب د زما د زړه خواخ د هغه ځای کې زما رشتہ قبول کړي یا الله پلانکې ډیر کې سړی ده ډیر خوندور ده لغه سره زما دوستی تازه کی مینه او محبت سره لرم د پزړه کې زما محبت اور واچوي مور پلار ارڅوک سی انجزان انډوالان قربان سارڅوک کی دې لپاره کولای شي
دا مې څه در وښودو مثلا چې ستاسو په زړه کې هر حاجت وي هر یو کولی شي داسې نه څښه دغه دوه درې نه چې ستاسو په زړه کې هر حاجت وي هغه الله تعالی ته پیش کړي الله تعالی جل جلاله به د زړه هغه ارمان در پوره کړي. دغه بهترینه وظیفه د دوستانو له نورو ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ ان شاء الله دا حاجت مو پوره کیږي. پر خدای تعالی مسپارم الله تعالی مو تل آباد او خوشاله او ژوندي او کامیاب لره. السلام علیکم ورحمت